سلام قدرمن دوستانو هیله لرم چې هیله ومنئ خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. له جرمني تاسو سره خبرې کوو د هامبورګ ښار دلته موږ راغلو د یو رسمي کار لپاره، خو دغسې یو ځای مو پیدا کړ د کابل رستوران په نامه باندې. واقعا ډېر په زړه پورې ده. موږ ته وګورو چې دلته څه پیدا کېږي. ببینید شنوندگان و بیننده‌های عزیز و گرامی، بسیار جالب است آدم نام کشور خود، نام پایتخت کشور خود یا مردم خود می‌بینیم، بسیار آدم خوش میشه. بارو که سړی من غوښه اخلي چې خپل وطنداران ګوري. نو حتما تاسو هم داسې تاسو راځئ چې وګورو چې څه لري دا خلک. ببینید که بیننده‌های عزیز و گرامی، یکی از رستوران‌های بسیار مجهز است که تقریبا تمام همین نیازهای خوراکی مردم ما را انشاءالله که اینجا تهیه میکنن. برخورد بسیار نیک ما دیدیم اینجا. واقعا دیر خود رو پورده دوستان تاسو راشید هستی نشده رو بگو که کل څه پیدا کېږي. د دوی یو مسئول یم. صاحب سلام علیکم. صحت شما خوب؟ چطور هستید؟ نام به یوسف و دوست است. از دنمارک از رادیو تلویزیون افغان آمدیم و بسیار خوش هستیم از اینکه شما را دیدیم اینجا. کابل عزیز را دیدیم و مثل که خود کابل را دیده باشیم. از من از سالهای بسیار پیش هستیم اینجا. کمی نزدیکتر تقریبا یک 20-21 سال میشه که این 20-21 سال راستی معرفی نکنیم هم دیگر علی اسم شعیب ایدری است. بسیار عالی ایدری سید محترم. این از قاسم جان نورسیدی است. خب از اون آسان و همیالا کمیوا هستن. بسیار عالی. یعنی اینجا تمام تقریبا همین نیازهای خوراکه که هست. بله. آواسانا و میشه نام ببرین مثلا چی چیز؟ آشک داریم، منتو داریم. تکه کباب خود افغانستان من کباب خوردم. بیننده‌های عزیز و گرامی باور بکنید فقط همینطور راسن آب میشد در دهن. دیر کلی کباب دوی لري، مخصوصا زما د کباب ډیر خوښ شو. منتوی زما ډیر خوښ شو. زه هیله لرم چې تاسو هم راشئ. خوب حتما انواع کباب دارم. بله کباب کوری. چرا کبابتان بسیار خوشمزه بود؟ تو نه ترکیب یک رقم فرق هست یا چی؟ بله همون آشپز ما هست. همون بخش به اصطلاح همون اخته و یک خاص دارن که والا واقعا بسیار جالب بود. و غیر از این دیگه مثلا بولانی و از این قبیل گپا پیدا میشن بعضا حال نیست. خوب اگر فرمایش باشه میتونیم هستیم. ما بیشتر ما به به خانه ها میبریم. بسیار مراسم‌های خوشی، مراسم‌های راست میگی. چرا یک نمایندگی در دنمارک نمیشه؟ افغان‌های زیاد است. انشالله که از شما اونجا بسیار پذیرایی نیک خواهد کنند. بسیار تشکر از لطفتان. ما میبینیم همین غذا را ببینیم با اجازه شما که چی است. راضی قدر دوستان بگو که دلته خود از اون خپل ډاله ناسته ده. یا فیضه جان هم ده ټوله کورنۍ. واقعا ډېر په زړه پورې کباب او راځئ بیا هم برخه وګورو قدرمنو دوستانو چې دلته یو دوست مو صاحب سلام علیکم. صاحب څنګه یاست؟ صاحب مو کله خیریت جوړ است؟ دغه دوست هم ما ته ولیدل چې مخکې ډېره ښه ډوډۍ مخکې ایښې وه. څنګه یاست؟ نوم هم څه دی؟ اشرف خان. څونه وخت کېږي دلته یې؟ 3-4 میاشتې. هغه هم کابل پیدا کړل. ډېر خوشحاله شوم. مهربانه صاحب خوشحاله. دا ته وګورئ قدرمنو دوستانو ډېر په زړه پورې ده چې په خپله د وطن غذاګانې نیز دلته پیدا کېږي. تمام غذاهای افغانی را میبینید دوست عزیز که پیدا میشه و افغانهای مقیم فکر میکنم که نه تنها از این شهر بلکه شاید از سراسر آلمان و مخصوصا دنمارک که نزدیک است برای امین رستوران بیاین تشریف میارن و سرویس بسیار عالی دارن. خب فکر میکنم که همه کفایت میکنه و شما اگر میامدین هامبورگ یک دفعه سر بزنین واقعا غذای خوشمزه دارن. قدرمن دوستانو تاسو په لوی پاک او مهربان ذات ډیر مهربان خدای باندې سپارو. نیکمرغه خوشحاله او هیله لرو چې یو بل سره مرسته وکړو. افغانان هر چیرې چې دي د هماغه واحد افغانستان دي، ټول سره ورونه دي او ټول به په ګډه په دې مهاجرت کې
په نورو هېوادو کې یو بل سره مرسته کوو او یو بل سره به یو ځای کور مو ودان ژوندي اوسئ